السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان په نوې ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې موږ څنګه کولی شو د یو چا د فیسبوک آی ډي پاسورډ معلوم کړو. یا دوستانو یا د ستاسو خپله آی ډي ده، تاسو نه پاسورډ هیر شوی دی، هغه تاسو نشئ پیدا کولی. یا دوستانو تاسو نه پاسورډ هیر دی او تاسو نه بیخي هیر شوی دی او موبایل مو فارمټ کړی وي، نو ستاسو آی ډي هم بنده شوي او تاسو غواړئ چې بیا یې لاګ آوټ کړئ، نو لاګ ان یې کړئ، تاسو ورته داخل شئ، نو تاسو نشئ ورته داخلېدی. نو دوستانو ځکه چې هغه تاسو نه پاسورډ هیر شوی دی. نو دوستانو چې موږ څنګه کولی شو چې خپل آی ډي پاسورډ بیرته ترلاسه کړو، نو دوستانو را به شئ دلته په دې فیسبوک اپشن ته به تاسو راشئ. نو دوستانو دلته به تاسو لومړی به راشئ، دلته په دې درې لاینز باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دلته به تاسو په دې لاینز باندې به کلیک وکړئ، تاسو ته به دغه رقم انټرفیس په غوره کړي. نو دوستانو را به شئ دلته لاګ آوټ ته، لاګ آوټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې په لاګ آوټ باندې کلیک وکړو، نو دوستانو تاسو به دلته انټرفیس هم درکوي. نو دوستان دلته ماته ډېر ایډیانې راکړي دي او زه دلته غواړم لاګ ان ټو انادر اکاونټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستان کله مو چې لاګ ان ټو انادر اکاونټ باندې کلیک وکړو، نو دوستان تاسو دلته نمبر ورکوئ یا پاسورډ ورکوئ دغه ځای کې. نو دوستان هغه تاسو ته نه راړوي، نو د هغه تاسو نه هیر شوی دی. نو زه راځم دوستان تاسو ته ښایم چې هغه موږ څنګه کولی شو چې بیرته یې ترلاسه کړو. نو دوستان تاسو دلته بل اپشن وینئ فارګاټ پاسورډ، په دې فارګاټ پاسورډ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې فارګاټ پاسورډ باندې کلیک وکړو، نو دوستان تاسو به راشئ دلته ناټ ناو باندې به تاسو نیکسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو، نو دوستان تاسو ته دلته زیاتې آیډیانې درکړي دي او تاسو غواړئ چې دغه پاسورډونه پیدا کړئ. نو دوستانو کله چې کومه آی ډي تاسو وغوښته، نو هغه به تاسو دغه ورته داخله کړئ. نو زه غواړم دوستانو چې دغه آی ډي پاسورډ خلاص کړم. نو دوستان را به شئ دلته کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو کله مو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو، نو دوستان دلته ماته لیکي کیپ می لاګ ان. نو دوستانو که تاسو چېرته غواړئ چې زمونږ آی ډي په بل ځای کې نه ده خلاصه شوې، نو دوستان تاسو به صرف ټیک مارک دلته کیږدئ. نو دوستانو که تاسو چېرته غواړئ چې آیا زمونږ پاسورډ هیک شوی دی، خو کیدای شي زمونږ آی ډي بل چېرته هم خلاصه شوي وي، نو دوستانو دغه چیک مارک به تاسو دلته ولګوئ چې په هر ځای کې خلاصوي او هغه به هم له هغې ځای څخه لاګ آوټ شي. نو را به شئ دوستان دلته په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو، نو موږ ته دلته راکړي دي ټایپ ا نیو پاسورډ، تاسو به دلته نوی پاسورډ ورته ولیکئ. نو زه غواړم چې دلته نوی پاسورډ ورته ولیکم او هغه پاسورډ هم ورته چینج شي. نو ما پاسورډ ورکړه او تاسو به هم خپل پاسورډ ورکړئ. نو را به شئ دلته بیا په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په کنټینیو باندې کلیک وکړو، نو دوستان دغه د پروسس هم په روان دی. نو موږ ته دلته راکړل ریممبر یور پاسورډ، نو دوستان دا به تاسو اوکې به کړئ. کله مو دوستانو چې اوکې کړو، نو دوستان تاسو ګورئ لاګ ان. نو دوستان دغه باندې هم خپل پروسس لګیا دی چې تر څو زمونږ آی ډي خلاصه کړي. نو دوستان دغه دی ما هم تاسو ته په ثبوت سره وښله. نو دوستان دغه دی تاسو وړاندې دی ثبوت. نو دوستان هغه آی ډي بنده وه او موږ غوښتل چې هغې آی ډي پاسورډ پیدا کړو، هغه خلاصه کړو. نو دوستان دغه دی دا هم آی ډي شوله او زمونږ آی ډي خلاصه شوه. نو دوستانو د قانوني ویډیو مو خوښه شوې وي، زمونږ ویډیو لایک او شیر کړئ. نو دوستانو بیا هم هیله کوم که چېرته زمونږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، نو زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګینټي نشان ورسره ووهئ چې زمونږ هره داسې نوې او ښکلې ویډیو اپلوډ کېږي تر تاسو وړاندې به تر رسیږي. نو دوستان بیا چې تر بلې ویډیو حاضرېږم، تر هغې د خدای پامان.